ښکلې څلور لارې دانې باغ سیمه او ساحه او د ټولې دنیا کوره چې پکې موجوده ده. زمونږ کمرمین پکې ګرځېده را ګرځېده وایي د امریکا په کوم ځای کې چې دا پکې پیدا کړم. مال څه کوې سړیه، فدایي خو به نه کوې. شریف الله دلسوز. شریف الله دلسوز. دا د زړه اور به دی چې د یخي وبس که چې د دلسوزي دې ورکه شي. والا دا نه ورکېږي، دا خو په مونږ تخلص یې ایښی ده. والا که درته هم په خوړلو نور وروره مونږ یې په بوی ماړه شوي وو. دا څه وایې؟ هو والا په دې چې شپه ورځ بس کور کې کارټونونه هم پراته، هر وخت چې مو زړه وشو که مونږ یې وخورو، ماشومان یې وخوري، پلار هم وخوري، هملته بس کارټن نه راخلې وخوري. دا کور هم چېرته دی چې مونږ هم درشو؟ کور هم دغه پروانستۍ کې دی. مړه داسې غټه درسې راکړه ولیګانو، دا به ولاکه پیدا کړو په میاشت کې. ننګرهار او کندهار دواړه سره یو شو، تی جوړ شو ښکلي انار. او نوم دی؟ نوم مې سمندر پټرول. د پټرول سمندر دی. پښتو کې یو ټپه وه که نه، وایي ملنګه دوه ګټې دې وکړه، یو دې خیر ټول کړه، بل دې وکړه دیدنونه. او ستا نوم؟ زما نوم نجیب الله. نجیب الله دوه ګټې دې وکړه، یو دې چارچ واخیسته، بل دې خرڅ کړل انار. را څه وکړو؟ اینی طرف استاد شو، امیر روی ته سنی کمره دا وربته دی ګاله کمره آمده واخ حالا آمده دیگه گیر آمدی. چی نام است ماشاءالله مایوان؟ اسم دوم است یا اول است؟ اسم اول دو. و دوم چی است؟ آماردی شکل دی. حالا نگوی برای ما که بیادر دلسوز و جگرخون و همی گلپیا دا فارم میشه یعنی؟ گلپیا؟ گلپیا و علاقه بخوام. ما خو سبزی فروش هستی، شاید به شما معلومات باشه. گلپی دا فار نخوشه. نخواد شوانی؟ خالق امریکایی است که ایده پختو خو مسلمانی جبه دیده. شکر. دنیا خو ټوله نږدې د دانې باغ کې جوړه ده نو. و دغه دی. مشرق د کابل جان زړګی ښکلې څلور لارې دانې باغ سیمه او ساحه او د ټولې دنیا کوره چې پکې موجوده ده. موږ ساده خلکو ته کله کله د دنیا چوک هم وایو، ځکه دا د دنیا نقشه ده پکې که نه. زمونږ کمرمین پکې ګرځېده را ګرځېده وایي د امریکا په کوم ځای کې چې دا پکې پیدا کړم. مال څه کوې سړیه، فدایي خو به نه کوې. خیر په هر صورت ستړي مشي ورکله ټولو ته په خپل وار سره وایم او خوښه خوشحاله په دې یم چې پرون ورځ مې په خیر او خوښۍ خوشحالۍ سره تېره کړې اوسي. او نن د تا په یو ځانګړې خپرونه او ګزارش کې صاحب الله صافی قربتوب او ورکلی وایي. په دې له امیده چې نننی ګزارش هم د تېر په څېر را سره د زړه په سترګو وګورئ. په کابل جان کې د ښکلي میدان ښار ناک دی چې په دنیا کې نوم لري. داسې اوبه اوبه دي چې بیخي شربت دی. او تر څنګ د منی موسم دی د افغانستان د مختلفو ولایتونو ښایسته انار، ښکلی یخناک، ښکلې مڼې، انګور که یاد کړم نو د چا خبره بیخي په کتابو کې نه ځایږي او صفتونه خو یې بیخي په مجلو او په کتابو کې نه ځایږي. نو ماشاءالله دې وي همدغه میوې د برکته یو خو کامل ملټي ویټامین دی، هېڅ ویټامین ته ضرورت نه لرو چې دا کله استفاده کوو. او دومه ډېری هېوادوالو ته پکې بیا کاري فرصت او د کار زمینه هم برابره شوې ده. خوشبختانه باید ووایم چې په ډېری هېوادونو کې زموږ او ستاسې د وطن د میوې صفت او ستایش د هر چا په خوله کې دی. په خاطر د دې چې ما هم په ځینو ګاونډي هېوادونو کې همدا د وطن میوه ازمایلې ده. واقع چې هلته یې رنګ وي خو خوند یې نه وي، او دلته خوشبختانه رنګ او خوند یو تر بله سره بهتر دي. نو د هېوادوالو سره د میوې د بازار پاکلا د هېوادوالو سره
د دوی د کاروبار په هکله. خو دوستانو مینوالو په دې لا امیده چې په ګزارش او په خپرونه کې مې یوازې پرې نه دی، ګزارش سره تر اخره پورې د زړه په سترګو وګورئ او سره په څنګ کې احساس د ستومانۍ ونه کوي. څه شوه لکه د ناکونو والا راځئ نن په دې خپرونه کې د یخناک نه شروع کوو. دوسته سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ څنګه ورونه؟ شکر د الحمدلله. صحت مجاز څنګه دی؟ وسمانه یاره که اسراف دې کړی ده خو دا 202 دانې 500 ګرامي دې څه کول خو یو به دې ایښی دا مې دې د خاطرې که چې بعضې سړی یو من غواړي دواړه یو من پوره کېږي 3.5 کیلو دا د 3.5 کیلو بلا سړی خو یې په ښه فکر دی دا کړی. نوم دې ګرانه؟ شریف الله دلسوز. شریف الله دلسوز. دا د زړه اور به دی چې د یخي وبس که چې د دلسوزي دې ورکه شي. والا دا نه ورکېږي دا خو په مونږ تخلص یې ایښی دی. زمونږ یو مشر ورور دی په مونږ یې ایښی تخلص. زما ملګری چې بیخي زړه سوزه مو سره و یخي اوبه مې ورکړې. او هغه هم زړه سوزی دی د خبرو نه معلومېږي. که نه؟ بلکل بس صحیح ده. خیر اوسې. څه وایي رښتیا وایي؟ بس صحیح ده. څه کاروبار څه شغل یاره؟ بس دغه ناک به کراچواني کې وروره دغه میوه خرڅو نور. ها کوم ځای نه راځي دا؟ دا خو د دغې غزني نه راځي دغه اخوا نه د ولایتو نه د یخو منطقو نه راځي. هو د یخو منطقو کله کله خپل هم خورې که نه؟ والا که درته په خوړلو نور وروره مونږ یې په بوی ماړه شوي یو. دا څه وایي؟ هو والا هو په دې چې شپه ورځ بس کور کې کاټونونه هم پراته هر وخت چې مې زړه وشو که مونږ یې وخورو ماشومان یې وخوري پلار هم وخوري هملته بس کاټن نه راخلې وخوري. دا کور هم چېرته دی چې مونږ هم درشو؟ کور هم دغه پروانستۍ کې دی. مړه داسې غټه درسې راکړه ولي جانه دا به ولا کې پیدا کړو په میاشت کې. ښه ګرانه وروره کار روزګار دې څنګه ده؟ والا وروره کار روزګارونه خو خراب شوي خو څوک شکر به وباسو د خدای نه به شکر وباسو پر حالات که نه پخواني خوند مزه نشته دی. ښه کېږي انشاءالله. انشاءالله امید مونږ هم خدای ته لرو په دې چې شکر مسلمان یو ورځ نه ورځ به دا کاروبار د نر سړي دپاره همدغه کاروبار دی چې کاروبار ونه کړي خو بیا نه کېږي ښځه غوندې به قلاره کېر. ځینې نران بیا قلاره شکایت د بېکارۍ نه کوي. والا ورور هغه په تیاره مخته شوي دي چې ځکه شکایت کوي. زه خپله شکر الحمدلله په 10 کلنۍ 11 کلنۍ کار ته وتم تر نن ساعته پورې الحمدلله چاته مې لاس نه دی وړاندې کړی او نه مې د چا نه مفته خوړلی. ماشاءالله. او ګرانه مننه. ژوندی اوسې. خوشحاله اوسې. الله دې قدرمن کړه. دا د انارو والا چېرته دی لکه؟ لکه صدیق جانه ته راشه دلته ای کمره ده ته لګېدلې. زه راشه زر بیا تو بیا هله دوستانو ستړي مه شئ بیا تخلص وسته ودرېږه چې د دې انارو والا به دا تخلص شي. خو دلسوز وایي چې ټانکر را باندې د اوبو راواړی هم ولاکه مې وایي د زړه ورمړ کې همداسې وایي که نه؟ سلام. وعلیکم السلام. خیر شکر. صحت مجاز دې څنګه ده؟ شکر. بیخي نورمال یې؟ شکر. انار د کوم ځای دی یاره؟ انار د قندهار. او ته د کوم ځای؟ د خپله د ننګرهار. ننګرهار او کندهار دواړه سره یو شو تی جوړ شو ښکلي انار. او نوم دی؟ نوم مې سمندر پټرول. یا لکه د پټرول سمندر دی. د خدای خاطر وکړي څوک پلته ونه لګوي. غماز او رقیب پلته ونه لګي یاران او دوستان خیر که نه چې غماز یې صرف ونه لګوي. لکه ډېر داسې دا یو ټپه یو شعر ما دا خو ټپه او شعر یاد نه دی. نه ولا زده دی پردې مې چاته مه کړې ذوالجلاله ډېر کسان مې ناکامۍ ته انتظار دي او د دستار سړي په شمار دي که نه دغسې ځوانان تا غوندې په شمار دي او انار دې د کندهار دي او ځوانان د ننګرهار دي. دا څومره ښکلی شعر شو یاره. بس دی نو ولي جانه ته هم دا لاس راته واواکې بس دی نو ارشاد غږ دې خیږي. ښه ګرانه کار روزګار دې څنګه د زړګی؟ بس شکر د الله رحم دی. ښه ګزاره مزاره کېږي؟ بس شکر دا شکر چې بدن هم روغ دی که نه؟ دا کاروبار خو هر وخت کله یو کله نه دا دنیایي معاملې دي. شمال ځي شمال راځي. او بېشکه زه خدای دې خوشحاله لرم. خیر اوسې کور دې ودان. مننه. انار خو یې واله. لکه دا خو ډېر خطرناک سړی ما سره مخامخ. د انارو په طول د ملګري پسې متر راخیستی او مال څنګه چل دی په متر یې ګزه یې که څه کیسه ده؟ کلیواله جوړ په خیر څنګه وروره صحت مجاز برابر دی بیخي لږ په سر سوری که د خدای بنده سوری چې وکړو خلاص دا دې وخت د انور ښه لګېږي تا مو ته سم ښاره کړی دی سر خود به ښه لګېږي چارج دې واخېسته که نه پښتو کې یو ټپه وه که نه وایي ملنګه دوه ګټې دې وکړه یو دې خیر ټول کړه بل دې وکړه دیدنونه او ستا نوم زما نوم نجیب الله دوه ګټې دې وکړه یو دې چارج واخېسته بل دې خرڅ کړه لا څه وکړو غریبي دی ها نجیب الله جانه
انار له کوم ځای راوړي زړګیا دا د کوم ځای انار دي دا د کندهار دی کندهار دي دی انار کاروبار کوي روزګار کوي هو والا یو ګټه راته وخیا لا ګټه دا ده چې خلک خوري نور وینه زیاتې نه ها اوس څه راته نه چې ګټه دا چې ورو راځي چارک په څلوي خراوړم په شپې ته خرڅوم دا ګټه ده نه چارک سلوي خو په کش کې تمام شي کنه ها ګران تمام 500 خرڅ کو خیر 500 چارک کې شي نه پاتې بازار پروتین ده د بازار ها ډیره ښه ده خیر تعلیم چې دې کړه ده کنه انا تعلیم 2 کاله کړه ده خو 2 کاله دې کړه ده یا هغه د مکتب دوره دی یادېږي ولې مې چې کله تختې په دیوال ورته اخته لیکه په دروازه تختې نه دیوال باندې تختې ماشومتوب ونور ها تیر شو دوره وا چا چې نیمګړی پاتې دا کوی ته نصیحت لري پیغام خو پرې ده باید تعلیم وکړي کې ونه کی باید تعلیم وکړي وروره موږ تعلیم نه کړی دغه کراچۍ ته ولاړې او کته کړی تعلیم تعلیم مې کړی شیخ یو اداره کې به وي کار به دی روزګار به دی او والا حساب کتاب جمع کولای شي ولا د ماشین حساب باندې پوهېږم نه خو ماشین حساب دا فکر او سوچ به د ځان سره کې خدای چې دا 2 کاله خو مې او دا 2 کاله خدای چې ویلې ده کنه او کله ډېر ویلې نو بیا خو ډېر ویلې و بس خلاص نو دغه مزه ما مننه نجيب خیر اوسه الله دې والا نارو خوشاله اوسه الله دې قدرمن اینی طرف استاد شو همین روی تسونی کامرا داور بدی دیگه نه کامرا آمده و حالا آمده دیگه گیر آمدی چی مصرفی چی کار روزگار داری آخر با ترکاری افسانه سالا میگیرم سودا میگی سودا میگی نه ترکاری سادا ترکاری سودا خب اسمت به من نگو عزیزم نگران اسمت میگم چی است مقصود از کجا از ننگرهار از کدام ولسوالی خود به سود نگیری صخره ماشاءالله سبزیجات جلال آباد زیاد میاد جلال آباد زمین شخصی شماست یا نه اونجا پدرم زمین داره نداره زمین نه خود از مارکت میره مال بچه‌ش خو افتخار میکنه کراچی خدا را زمین کراچی داره از مارکت میره کم مارکت راست خب با پیسه خریداری میکنی با پیسه میکنی چی وقت خوش میبودی اگه زمین از خود میبود با چی تو زمین از خود مامی آوردیم سادا میکردیم خیرات زکات نداشتی نه داشتی چرا نداشتی اول گفتی نه خب عزیزم خوش باشی بخیر باشی با امید موفقیت کامیاب باشی خدا حافظ یا اولاد شماست نه اولاد از این نفرست اجی از این نفرست گفتید که است که اولادت کلان است نه خدا حافظ خوش باشی ها خاطر دانه باغ چرا دانه باغ میگه امریکا دسکاش خاطر دانه باغ نه خوش خراغلاس خوش آمدید بیننده نازنین شما هم خوش آمدید خیر پښتو وایم او د زړګي سره ولینا پښتو د نجار پښتو د قربان څنګه ورور خیر جوړي صحت مجاز څنګه ده شکر الحمدلله املوکان دي څنګه دي والله خدي وزه خد ننګرهار دي ننګرهار دي ها د ننګرهار املوک په خیر ورسېده وخت رسیدلی کنه نوم دې ګرانه نوم حضرت عثمان ده حضرت عثمان لرزه را باندې راوسه په دې نوم سره یاره کله نوم ده په خدای چې حضرت عثمان ارس یا عثمان څه کار څه روزګار کې زړګیا والله شکر دغه کاروبار هم وسنه انارو کار خو سره نه کوي نارن مرګره مې انډیوال څنګه انډیوال دی دا انارو کار کوي انارو کار تو سره د املوک او ناکو د منو کار کوي هم دغه شانو راوړي گزاره ټکا ټکا کیږي کنه والله شکر الحمدلله کیږي وزه شکر نشي ډیر شکر ده الکه چاره ته ویل دي دا نه وخت و دا مې پروشان چي دي د څو چې مې وخت خرڅي ډیر نه وخت پورې شپې دکانونه خلاص وي والله تر 2 بجې شپې 3 بجې شپې پورې څه وای او والله
دا کابل کې ټول کابل کې دې باندې مې پروشان یې ځکه نشته. نه دلیل چی دی د امنیت خدای څه کیسه ده؟ امنیت هم خدای بازار هم خدای کنه او څه چې خلک شمال طرف ته ټول لذي دغه تازه او میوه هم چکر چې وسم پغمان چې زم دی شمال چې زم وسم دي نه وړي ځان سره میوه ولا خطرناک زم ګیر کړه او یو کراچي زم عالم راګی کنه ولې نه ها هو شي ما خپل قسمت کې راشه الله تجوان دې لري ان شاء الله وسی مننه حضرت عثمان دبل ملګری د څنګه دی ملګری مې خبر ورسره وکړه کنه څنګه لګا تر دې راشه کنه پیش بیا نه دي سره فارسی وای ته سره په فارسی وایم عربی هم سره راګی کوم دا پیش بیا مې ګاب دی به درول زبان داره او بس انار پروشي استا سلام علیکم جوړ بخیر مننه وروره ډېر مننه الله دې قدر من کړه دا بل سړی مې د لاس نیولې دی جوړې په خیرې ساعت صبح ای طرف استاد شو عزیزم انار زیات نوشی جان کدی رنگ تم سرخ گشته ماشاءالله امیولم در دستم از میخوردیم میخوری او ماشاءالله نوشی جان نوشی جان شما اسمت به من نگو عزیزم اسم مایوان مایوان جان چی نام است ماشاءالله مایوان اسم دوم است یا اول است اسم اول جو و دوم چی است امردی شکل دیگه حالا نگوی برای ما که بیادر دلسوز و جگرخون و نه بالا زلزله میشناسن اینجا بابا لیاز خدا زلزله چی خطرناک نام است بچه ها فروشی می‌کنی؟ آجانا بچه بین خود چی میکنین شوخی شوخی هستن مزاق است یک نام است مانده زلزله نام است انار از قندهار میآید آجانا از خندار است بازارش چطور است باز بازارها شکر خدا خوب هستن خوب هستن آجانا خودت از قندهار میاری از مارکت میخری نه ما از مارکت میخریم قنداری هستن اونجا میارن در مارکت از مارکت باز ما میخریم شما میخریم مشتری خوش است نیست 100% خوب است مال صدره بدید کلی از پیشت خوش میباشن طبیعی است و آجانا. بس دانه باغ ها وام این دانه باغ چرا دانه باغ میگرستی یار اینجا باغ زنانه است خو اینجا دهن باغ موقتش گفته میشه اینجا باغ زنانه است به خاطر برش دانه باغ خدا زلزله واقعی که زلزله است با خدا یه تو جالب معلومات داشتی اینجا باغ زنانه است آجان این دیوالای باغ زنانه است روبرو باز اینجا دهن باغ زنانه گفته میشه دهن باغش است خوش باشی عزیزم قربانه تشکر سلام با امید ما فقط مننه مننه الله کاروبار کار روزگار والا خوبه شکر میخی آمش اسمت بیادر اسمم حسین جان حسین حسین و میوه فروشی در کجا دانه باغ دانه باغ بیادر چند نوع میوه داری ماشاءالله والا دیگه میوه کار دیگه داخلی و خارجی هم اگه هستا دیگه رنگ است رنگ. فعلا میوه خارجی است پیش شما خارجی است این وطنی است خارجی سرنگ انگور خو کلگی وطنی است او وطنی انارم وطنی است یه پرتقال است مالتا اینا از کجا میاد یا از فرانسه فرانسه او علی اونجا نو بهار شده چی بیادر هر رنگ مالتای سردخانه می باشه در سرخانه سردخانه است یا درست کاروبار روزگار چطور است حسین والا خوبه میچله دیگه یک گزاره میشه میگذارم شما میگه بیادر دو نفر دکانداری میکنین یکی از طرف شواس یک طرف از طرف روزا سمی طور است 24 ساعت 24 ساعت سری کابلی صدا کو بگو بیادر دکان ما 24 ساعت باز است والا دیگه دکان بیادر 24 ساعت باز خواهم نفرا کلا ماده شده نمیان دیگه کاروبار صحیح نیست کاروبار صحیح نیست اگه صحیح شو باز دیگه کاروبار اگه صحیح شو روز از 24 ساعت از دیگه میچله خدا مهربانه یک لقمه نالم بده سورده میتونین یعنی والا شکر است دیگه که بخرن یک لقمه نان خواهد یک کریتش میکشی ماشاءالله نوشی جان برابری است برابری است دیگه خوب است بیادر خوب است مقصد که امنیت باشه قراری باشه کار روزگار خوب باشه والا دیگه روزگار دیدم مگه دیدم وزن پای بکش بیادر بدون از این نمیشه خوش باشی عزیزم میشم صحیح قربانت خیر سلام
خوږو دوستانو یو ځل بیا هرکلی خوش آمدید بینندهی نازنین سلام علیکم. وعلیکم السلام. چی حال احوال بیادر؟ شکر خیر باشی. اسمت عزیزم؟ عبیدالله. عبیدالله جان عزیز چی کاروبار میکنی اینجا؟ این بادرنگ سودا میکنم. بادرنگ سودا میکنی؟ بادرنگ فارمی وطنی؟ فارمی وطنی ها. وطنی را مردم زیاد دوست داره یا فارمی را زیاد دوست داره؟ همین وطنی دیگه فارمی وطنی کلش یکیست. نه وطنی کس از لغمان میاد. خلاص او ایست. کتا کتا است نه؟ او هم از همین فرم لغمان هم جور شده. به لغمان علی فارم برای جور شده. فارم میشه. همین گلپیا تا فارم میشه یعنی؟ گلپیا؟ گلپیا و علاقه نه بخورم. ما سبزی فروش هستی شاید به شما معلومات باشه. گلپی در فارم نخوشه. نخواد شونه؟ او دوای سرد میشه. هر چیز خزان میشه مگه می بدبخت کتا شده میاره در میزنستان. این زمستان مولی در کلش از مست میشه؟ مستی پیدا میکنه. خب علی کار روزگارتان خوب است ان شاء الله؟ والا کاروبار شکر از اگر ناشکری نشه خط مزهش نیست. این سی خلطه مال آوردیم این روز چهارمش است. سی خلطه مال. امروز داتش. چرا کم نگاه کردی در کل خانه برای جور کردی چی طور؟ یعنی میگه دیگه تو خراب ماندگی است. خراب هم نمیشه. نه هوا سرد است خراب نمیشه. کابل کلی سرخانه گشتم. سرخانه گشتم. بعد از سرخانه میشه. نمیشه. خوش باشی بدر. اینجا باشی. راجیک شکنه څه وایو ته وره پاسه دا هغه دیان وایم د سبزی والا کې ته څنګه رانه نوته داخل ته تاسو را میوه دا بیا غمین دوانی دی والا دا میوه خدي میوه خدي سبزی ډیر دی او په دغه راسته کې سبزی ډیر دی اسم ماما نو ګپتی چی شه مګه اسمت ماما نو ګپتی زمانم فرهاد دی فرهاد دی او د پښتو د چیرته زده کړی پښتو مدلته زده کړی او خلک امریکایی زده کوي دا پښتو مسلمانی ژبه دي دا او بشکه دنیا هم ټول نظیر د دانه باغ جوړه ده نو و دا غدي مشرق نه مغرب ته زیار طرف ته هر خوا چې زی ولارسه دا هم زمان دیوال دی صدام نومیږي صدام نومیږي و دلته راشه او د اندوانه سره د ملګرتیا شته دا څه نومیږي دا اندوانه او هغه انار نومیږي دا ملګری د څه نومیږي دا راز محمد دی هغه بازګل نومیږي بازګل هغه بازګل و دای راز محمد او دای راز محمد دا ټول زمان دیوالان دي دا ټول سان دیوالان او تم زمان دیواله یاره به شکه دیواله او راسه کینه چې په پښتو کې راته اوس یو چار بیت مو وایې کنه اله بدی ومنم چی شو وایم یو بیت راته وایې یو چار هغه من دي زده په خدا او هغه من دي زده خلک چې په یوه ژبه پوهېږي او ته په دوه ژبه پوهېږي هغه د پښتو مو وایې فارسي مو دري مو وایې افتخار کوي او الحمدلله شکر بیخي افتخار کوم او چې څوک نه پوهېږي هغوی نه د بیا غوښتنه څه ده هغه خو وایم چې زده که پښتو زده که او پښتو ښه ژبه دي ښه ژبه دي هغه چې دي نوم توري دي هغه هم زمان دیوال دي هغه دي ترکاري خرڅوي هغه لیرۍ دي هغه کله کله چې بریک نیسي بیا مرچ خوري بیا ترو کېږي او ترو کېږي دغسې خوشحاله اوسئ مننه ژوندی اوسئ الله تا عزتونه درکړي مننه بینندهی نازنین و قابل قدر خوږو دوستانو او مینهوالو د نن لپاره زموږ خپرونه په دانې باغ سیمه کې همدومره وه
دوستانو سره زړهخوالې لنډې مرکې ټوکې ټکالې او ساتیرۍ په همدې هیله او امید ده چې د ټولو د خوښۍ او پاملرنې وړ ګرځېدلې واوسي. تر یو بل ځانګړې ګزارش چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم البته که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی درسره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ستاسو په ښکلي او درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارو. هر کنج و هر جای دنیا کې باشین خوش و خوشحال باشین. خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله.